په بي بي سي کې یوه ډرامه وه که نه د ناظر ډرامه اورېدلې به مو وي که نه ټولو اورېدلې طالبانو هسې به وایي نه مې دې اورېدلې ټولو اورېدلې ولې غربي نړۍ دغه ډرامه را پیدا کړې وه مقصد یې څه و چې د انسانانو مسیر د اسلامیت نه چې مثلا عابده ترور یوه ښځه پکې ده او دا د دې په خاطر پکې ده جرګه چې وي که د قوم د مشرانو عابده ترور هم ورته راسي که نه دا یې مقصد ده چې د افغانستان مسلمانه ټولنې مسیر داسې بدل کړي چې شوراو کې چاته هم حق ورکړي ښځو ته حق ورکړي مسیر بدلول یې مقصد ده که نه د دنیا کې چې دومره د فلمونو مقابله شروع ده څوک یو فلم خپروي څوک بل فلم خپروي دا ټول انسانان د فلمونو په واسطه باندې څوک کوي د انسانانو مسیرونه یې بدل کړل که بدل نه کړل د موږ او د تاسې په مرکزي ځایونو د حقدارۍ په ژوندونو کې مثلا کابل دغه ولایتونه چې هلته ژوند د حقدارۍ ده د ډېرو ځوانانو فکرونه په فلمونو باندې بدل شول که نه په قیصو باندې بدل شول که نه د الحاد فکریې ته لاړل که لا نړل چا یې مسیر بدل کړ هغه فلمي قیصو بدل یې کړ که ور بدل یې نه کړ د انسانیت او اسلامیت نه یې وویستل که نه نو ته څه بلا وهلی چې د خپل ځوانانو مسیر اسلام طرف ته رمایل کې ته ولې له هغو نه سم استفاده نه کوې چې هغه مقابله کړي خو ته یې ورته که نه دوی وي د مقابلې ناروا دي الله دې رحم وکړي بیا به طالبانو داسې وخت راغلی چې اسلامي ټولنې مسلمانان به دغسې بادشاهان ګرځېدلي لکه اوس چې په عربي نړۍ کې یا د اسلامي امت ټول بادشاهان دي طالبانو په همدغه فلمونو باندې مسیر دغه حالت ته رسېدلی چې اوس په پاچاهۍ ناست دي داسې پرون د غزې ظلم ولید که نه یعنې طالبانو نننۍ دنیا کې که د اسلام تنها حجاج ابن یوسف ژوندی وای او طالبانو له دیبل کراچي نه غږ ورسوی وای چې وا حجاجه تاسو طالبانو د کراچي فتحه څه ده د پاکستان کې کراچي دې پخوانی نوم دیبل ده دا چې فتحه سوې د طالبانو ورونو حجاج ابن یوسف ته یوې ښځې غږ کړی دی وا حجاج کشتۍ کې هندیانو خلک نیولي طالبانو محمد ابن قاسم ثقفي د دور د فتح لپاره انسانان را لېږلي دي الله عز وجل کراچي فتح کړي حجاج ابن یوسف کې دومره غیرت موجود خو هغه مسیر یې داسې نسخو داسې نصاب یې مسیر بدل کړی چې غیرت پکې نن فلمونو د کفر ټول عربي نړۍ دی ټول اسلامي نړۍ د بادشاهانو مسیرونه بدل کړي دي داسې حالت د غیرتي پکې را پیدا کړي چې په چا کې څوک هم نه پیدا کېږي هېڅ احساس په چا کې نه پیدا کېږي یعنې ما ته خو طالبانو دومره غوسه راغلې وله که نه چې د ډېر ناهیلۍ د وجې نه مې زه نو څه درته وایم طالبانو چې ګناه کې سړی وکړي دومره انسانانو په زړه باندې درد راواوړي والله اعلم طالبانو بس خبر خو مې پوه شولې مونږ به خیر ده که اوس یې نه منو خیر ده که اوس مشران څوک دي یو وخت کې بیا تاسې څوک یې د دې ټولنې مشران که اوس څوک دي ما سره دا په نصاب کې نه مني یو وخت کې به الله داسې وخت راولي چې بیا به تاسې څوک یې تاسې چې اوس تربیت صحیح تاسې چې د ټولنې مشران وګرځېږئ په خوست کې په کندهار کې په لوګر کې په هلمند کې په ارزګان کې په بادغیس کې په بدخشان کې په نیمروز کې په فراه کې په فاریاب کې په جوزجان کې چې تاسې اوس خو نور مشران دي چې تاسې الله یو وخت کې د ټولنې مشران وګرځئ او فکریه مو داسې جوړه سوي بیا به دا کتاب نصاب ته راوړو که به یې نه راوړو که د تاسې فکریه اوس هم نه جوړه 20 کاله بعد بیا تاسې مشران یې بیا تاسې هم نه راوړئ اوس که کار نه کېږي نه دي کېږي پروا نه کوي 20 کاله بعد به تاسې دا کتاب نصاب ته راوړئ نو بیا به د موږ هغه ټولنه الله د تاسې په برکت باندې بیا مرتقي کوي لکه ما چې تاسې ته ویلي ذهنونه مو واخیسته 20 کاله بعد بیا تاسې مشران هغه مشران بیا سپین ګیري کېږي چې تاسې مشران وي دا کتاب ونې چې نصاب ته راوړ د ټولنې مسیر بدلېږي ټولنه د یو ښه علمي او کوم طرف ته چې ته وغواړې هغه مسیر ته ته به والی شي خبر پوه شو او بله خبر دا د طالبانو ورونو دا علمي غیب باندې موږ ولې الله نه یو خبر کړي سوال د سړي ته ولې موږ الله په غیبونو نه خبروي ځکه مو طالبانو الله په غیبونو نه خبروي که الله موږ په غیبونو خبر کړي نو دا دنیا ټوله معطله پاتې کېږي دلته د ناستو طالبانو کې که الله داسې خبر کړي وای چې راتلونکي 20 کلو کې به ته وزیر یې ته به زندان کې ته به ولسوال یې ته به له وطن نه فرارېږې نه پرېښودل کېږي به دلته او ته چې ښاروال کېږي به بل ته وي ته به د ترافیکو مشر کېږې یعنې که دا هر چاته خپل مسیر معلوم سي الله د غیبونه راښکاره کړي نو زه فکر نه کوم طالبانو چې انسانان بیا ته مړ کېږې ته په 14 کې ځې بیا طالبانو هر چا هماغه اغوستل چې بیا نور هېڅ نه علم کوي همغې ټیټه کې ته به انتظار وي نو الله عز وجل دنیا بیا څوک نه ګرځوي الله غیبونه ځکه پټ کړي هر سړی دا امید لري چې زه به داسې سم زه به داسې سم زه به نو که د هر چا خپل زه معلوم وای بیا طالبانو دنیا مزال نه کوله همغیونه پر به همغه جي ته مزال کوه چې دی وزیر کېږي نو دماغ یې پېڅوي چې هر چا ته دا معلوم وای چې دی وزیر کېږي زه به دغسې عسکر یم نو دا جهاد بیا زه څه کوم که نه ما ته چې غنیمت نه راکول کېږي مشر به هغه کېږي نو زه یې څه کوم زه دا کار څه کوم دغه بیا به طالبانو یو سړی به همغه یو سړي به کار کوه یو سړي په یو لاس ټاک خېږي یو ګل پسرلی کېږي نه طالبانو نو نه پسرلی کېږي نو اوس هر چا ته طالبانو دا ورکه د معلومات نشته تر ټول انسان کوشش کوي چې همغه جي ته ځان ورورسوي هغه چې هغه جي ته ځان ورورسوي طالبانو خامخا یو څه کسان نه یو څه ورسېدی شي تاسې په خبرو پوه شو